جهانګیر خان روغ جوړ دی خپل یو لایو ویډیو کې هم دا اوس ټول حقیقت بیان کو. جهانګیر خان ویل چې زه سکار پسې په خبر تر غلم او دلته ماته تکلیف محسوس شو چې د زړه تکلیف او نتیجه دا شو چې زما د زړه مسله راوته او د پیښور رحمان هسپتال کې داخل کړی شوم. هغه وایي چې هلته زما اپریشن شو، علاج مې هم شو او بیا زه کور ته ولېږلی شوم، خو ما پسې دومره پروپیګنډې جوړې شوې چې خلکو زما د مرګ درو خبرونه خواره کړل او زه یې په ژوندوني ووژلم. هغه وایي چې زما بچي او زما کوروالا هم ماله پېښور ته راغلي وو. هغه د خپلو مینوالو ډېره مننه وکړه چې هغوی ته یې دعاګانې کړي، ورسره یې هغه ټولو ډاکټرانو او ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې په دې سخت وخت کې د ده سره وو او د ده خدمت وکړو. جهانګیر خان وایي چې په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه مه شیر کوئ د کومو چې تصدیق نه وي شوی، او چې کله تصدیق وشي نو بیا خبر شیر کوئ، ځکه چې تاسو زما د مرګ خبر شیر کړی او دا د زه روغ جوړ یم نو ستاسو په مخ باندې به اوس څه پاتې وي. جهانګیر خان اوس په سم حالت کې دی او روغ جوړ دی. موږ مخکې هم داسې خبر شیر کړی چې دا دروغ دی. تاسو زموږ زړې ویډیوګانې کتلی شئ ځکه چې موږ مکمل معلومات کړي او بیا مو تاسو سره دا معلومات شریک کړي. نو قدرمنو دا د جهانګیر خان باره کې معلوماتو چې هغه د دې خبرو خپله هم تردید وکړو او هغه مړ نه دی، ژوندی دی، ځکه چې په خپله په لایو ویډیو کې راغلی او خبرې وکړې. په کار ده چې نوره دا موضوع ونه څېړل شي. د پښتو پوسټ د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. دا خبر تر همدې ځایه ډېره مننه.